علیکم. بس دا چې کوم دی پاک صفا سوتره ووینځلو صحیح ده چې څومره موږ نه کېدو څومره ما سره وسایل وو لہٰذا اوس چې کوم دی په نور ته مو یو ساعت ایښی وو اوټ شو. اوس د ټولو نه پیله داسې لږ انټروډکشن در کوم. زه خپل سټوډنټ یم نو شاید ما نه غلطي هم پکې کېږي خو زه نو زه زده کوم. دا ما خپله دا ایفکس ګاډی اخیستی که نه د پریکټس دپاره. نو ما ویل چې زه کوم سټوډنټان دي دې دپاره ما دا چینل هم جوړ کړی او ما ویل چې کوم سټوډنټان دي زه هغوی مطلب هم فایده ورسېږي او بل که چېرته م څه غلطول کوم استاد وي زما ویډیو ګوري نو لہٰذا بیا چې کوم دی ما په وټساپ نمبر لیکلی لہٰذا خپله غلطي ماله ښایي نو زما په علم کې به انشاءالله اضافه وشي. بله خبره مې دا کوله چې دې له چې کوم دی ډیډ ایکسل نوم اخلي. دا چې کوم دی دې کې ډیډ ایکسل لګېدلې وي د دې دپاره چې مطلب دا پایه نه ده دا پرې ریساره وي. اصل کې دا او دا پایه چې کومه ده او کومه چې کوم دی دا پایه ده دا پرې چې کوم دی ریساره وي. صحیح شوه. دا چې کوم دی کمانۍ دې کې لګېدلې وي. یو کماني دا ده او بله چې کوم دی دا ده. دا چې کوم دی دې ځای نه چې کوم دی کنټرول ایریا چې کوم دی کېږي لکه مطلب دا شی چې کوم دی اوچتې او چې کوم دی بیا چې کوم دی واپس لاندې کې. صحیح شوه. دې کې چې کوم دی دننه بریک چې کوم دی لیدري لګېدلي وي. ګاډي کې عموما چې کوم دی دوه قسمه بریک وي په دې ګاډو کې چې ما څومره ویلې. یو چې کوم دی ډیکس بریک وي او یو چې کوم دی ډرم بریک وي. زما خپله ګاډي کې دا دوه بریکونه وي نور که چې هر څنګه وي خو بس انشاءالله نور چې کوم دی دغه شو او بس دا چې کوم دی کمانې دا ډیډ ایکسل دا چې کوم دی ډرم بریک او بس دې نه دا دوه تارونه راوتي په دې کې نوره دومره څه دغه نشته. دا د زما چې څومره خیال دی که نه زما نه مخکې هم دا چا کولو کړی دی خو هغه دا صحیح طریقې سره نه یې کولو کړی لکه هغه بس هسې چټي دې ځان خلاص کړی دا ویلډنګ هم سم نه یې کړی او بس هسې چټي فضول لګولې. دا یو بریک دغه یې دې خوا لګولې او بل چې کوم دی هلته یې بار لګولې. نو ما اوس په دې پته نشته چې د کپنۍ نه دا صحیح لګېدلی او که دا صحیح لګېدلی. نو یو دننه لګېدلی او یو چې کوم دی بار نه لګېدلی چې د دې وجه سره چاله پته شته هلکانو کې. او بل دا بله مې په صحیح شوه نو بس دا خبرې پکې